السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. انشاءاللہ نن به سورہ اعراف آیت نمبر 99 بوایو. نوی الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. د الله تعالی په توفیق باندې هی کیږي. الله دی قرآن کریم پوهه مونږ ته راکړي. الله تعالی دی مونږ تاسو ټولو ته قرآن کریم باندې عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین. دا اخیری د نوړن یعنی د نشاتنی دو آیتونه او دا آیت دی کې الله تعالی حیرانی سره پوښتنه کوي چې دا څنګه خلق دي چې د الله د عذاب نه یریږي نه. آیا تاسو د الله تعالی عذاب نه ویریدئ؟ چونکه ورستنی کی آیتونو کې الله تعالی د کافرو د پنځو انبیاء کرامو د اقوامو چې کافرو ایمان نه وروړي د هغه انجام الله تعالی بیان کو چې دا قومونه ماداسي هلاک کړل. د نوح علی السلام قوم، هود علی السلام قوم، صالح علی السلام قوم، شعیب علی السلام قوم، لوط علی السلام قوم. نو دا چې نه منله خبره داسې هلاک کړل. اوس تاسو ولې نه یریږئ؟ د دومره وضاحت سره ما دا خبره وکړله په کار خدا و چې تاسو باندې یره وی لرزه وی. کله چې سړی کور ته راشي، کور ته مونږ هم پلاران یو الحمدلله، یو بچی ته غوسه وکړو دا نور داسې ویریږي چې یاره څه چل خو شته، څه خبره شته، دا به څه کېږي دا وغیره. او د الله تعالی دومره قوتونه طاقتونه او دومره دا قومونه هلاک کړل، تاسو ته بیان وکړو، بیا هم تاسو کې یره نه راځي، تاسو عمل باندې هیڅ فرق نه راځي. نو شاتنی دو آیتونو کې اوس دریم آیت کې بیا هم الله تعالی هم دا پوښتنه کوي. اصل کې دا خبره ډیره تاکیدي ده او ډیره حیران کنه ده، او مونږ تاسو لپاره به حیثیت مسلمان ډیره ضروری ده. په کار ده چې مونږ د دې تلک اضافي توجه ورکو، سوچ دی وکړو چې الله اول دا ترجمه تاسو واورئ. اف امنو، آیا په امن کې شول، بخوف شول، یره ختم شوه، مکر الله د الله د مکر نه، تدبیر نه، چال نه. یو سړی چې په چل کې راګیری، دلته دا سوالم راځي چې د الله تعالی د پاره د مکر یا د چال لفظ څنګه راځي؟ ځکه چې الله تعالی خو رحمان و رحیم مهربان دی او خسته نمونه دي د الله اسماء الحسنا دي، او الله چا سره زیاتی او ظلم نه کوي. او دا عقیده خبره ده چې الله تعالی شر پیدا کړی دی، خو خپل لاس چا سره شر نه کوي، شر معامله الله نه کوي چا سره. نو دا خو شر دی، مکر دی او الله کوي. نو دی باندې هم دا ځان په یول پکار دی. اصل خبره دا ده چې دی شر د پاره، دی مکر د پاره، دی چال د پاره، او الله تعالی دا خبره کوي هم دی حیرانی د پاره چې تاسو ته ما جنت پیدا کړی دی، تاسو ما جنت کې پیدا کړی یې، تاسو د پاره زه دا بار بار واقعي او پیغمبران را لګاو، بیا تاسو ته خبرې کوه، او بیا تاسو مختلفو طریقو سره، مینې سره، محبت سره، او بیا د وروستني قومونو کیسې دې دپاره بیان کوم چې تاسو هغې نه نصیحت واخلئ، پند ترې واخلئ، او تاسو پوه شئ. هغې باوجود تاسو نه پوهیږئ یا تاسو نه منئ او خامخا خپل ځان هغه ته برابروئ. اوس دا مقابله د دوی چا سره؟ الله سره اول، دویم هغه خپل پیغمبر سره. مونږ به خپل ځان تصور کې واخلو. الله دې مونږ تاسو بچ کړي. د خپل قوم خبره او د امت خبره کومه چې زمونږ پیغمبر دی چې یو کار د رسول الله سلام په طریقې باندې نه کوو، یا د الله تعالی خبره د آیتونو ولا نه منو، نو دا مونږ چا مقابله کوو؟ یا هغه خلک چې مقابله کوي نو هغه څه کوي؟ خو مکر کوي او چال کوي خپل پیغمبر سره، داغه نه منل، داغه مسلمانانو سره، داغه منونکو سره، داغه نیکانو خلکو سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل چې هغه کړی وي، لکه مثلا دا رفع یدین دی او دا او کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو خبر دي خلک هغه باوجود هغه مقابله کوه، دغه مخالفت کوه، هغه لپاره دلایل ګوره او واجبہ نمونه پکې وغیره. دا چا دا د چا مخالفت دی؟ د چا بیزتی کول دي؟ نو دا چې دوی کار کوي دې ته اوس مونږ څه وایو؟ ظلم وایو. نو الله به بدل د ظلم په ظلم ور کوي. ظاهره خبره ده چې ظلم یو سړی کوي نو هغه دپاره سزا ده، نو چې څومره ظلم یې کړی دومره سزا ده.
اوس که سړی د هغه ظلم کولو نه وي خبر، صرف د سزا ګوري، نو دی خو وایي دا ظلم دی. نو هغې چې دا څه وکړل یا کوي یا مکر یا مخالفت یا د الله تعالی آیتونو نه انکار کول یا د هغې دپاره چلونه جوړول یا د پیغمبرانو قتل کول یا د هغې کلي نه ویستل، نو دا خو ډېر لوی مکر دی چې هغې پیغمبرانو سره به کوو، خفیه چالونه به کول. نو داسې حالت کې الله تعالی چې کله بیا خبره کوي، نو هغه بیا داسې کوي چې زه به تا ته ستا د عمل جواب درکړم، تا د عمل په صورت کې. لکه سورې بقرې کې الله تعالی فرمایي چې دوی الله پورې خاندي یا الله ته دوکه ورکوي. نو الله وایي زه به دوی سره دوکه وکړم. نو الله دوکې مطلب دا نه دی چې کنه یا دوکه کوي، نه، دوی ته به زه دوی د دوکې بدل د ورکړم. او په عذاب کې داسې وي، عذاب کې چل داسې وي، دا خبره لکه ضروري ده ته کمانه لکه اوده شوه. عذاب کې چل داسې وي چې مسلمان یا کافر هغه خوشحال وي، مطمئن وي چې زما خو هیڅ چلم نه دی، په صحت روغ یم، پیسې ډېرې دي، بچي مې شته دي، او حالات برابر دي، او کور دی، او بازار دی، او فلانی دی، فلانی دی، فلانی دی، په دې مطمئن وي. دغه اطمینان هغه دپاره د استدراج خبره وي، څنګه چې دا 2 ورځې مخکې درس کې شوې وه، او دک هغه ته دوکه ورکړي او چل وشي هغه سره. دا چل اصل کې هغه پخپله د شیطان په چلونو کې راشي. دا 2 خبرې شوې. دریمه هغه دا ده چې کله یو سړی تا ته کنزل کوي که نه، الله دې موږ تاسو بچ کړي د دې مسلمانانو سره جنګ جګړو نه، نو انسان جواب همغه الفاظ کې انداز کې ورکوي، مړ به دې کم تا سره به هم داسې وشي، او بېزتي به دې وکړمه تا سره به هم داسې وشي. نو دا د دې د عمل په بنیاد باندې او د دې د چلونو په بنیاد باندې الله داسې خبره کوي. فلا یأمنوا مکر الله، بس نه په امن کیږي د الله د چل نه، الا القوم الخاسرون، مگر هغه قوم چې هغه نقصان موندونکي دي. ان مؤمن د الله د عذاب نه بېیرې نه وي، د الله تعالی د سزا ورکولو نه هغه سره هر وخت دا یری، هر وخت دا یری. او دا خبره الله تعالی بار بار پوښتنه کوي. دا مونږ د خپل اصلاح لپاره دا مونږ ته سوچ پکار دی چې مونږ د خاندو کړیږو، او دا کورونه دي، او بینک بیلنس دی، او دنیا دی، جوړوي، نو دا څومره وخت مونږ دلته یو. دې مطلب خدا دی چې مونږ د قیامت د تیاری څه خبره شته نه کنه، هر څه دنیا کې دي، بس همدې ځای دپاره کوه. ځکه مونږ دومره بې خوف او بې هغه یو. 2 واقعې به زه تاسو ته عجیبه وایم، مخکې هم ویلي وي، تاسو ته به انشاءالله یاد وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیلو د یو قوم کیسه کوي چې یوه زنانه لاړه خپل پیغمبر ته شکایت ورکړو چې زما بچی چې کوم دی هغه زما خبره نه مني، او اوس دغه د ځوان شو، نو 100 کاله عمر دی، 200 کاله 200 کالو کې هغه بچی اله ځوان شو، ځکه مخکې عمرونه ډېر وو، لکه نوح علیه السلام د 900 کالو. نو هغه پیغمبر ورته وویلي چې وروسته به داسې یو قوم راشي چې د هغوی عمرونه به 80 او 90 کاله وي، بوډا به شي، او دا تاسو بیا 200 کالو کې یعنې اوس ځوان شوله. خو داسې قومونه به هم راشي چې هغوی د عمرونه به 80 او 90 کاله وي. وایي دا ښځه ډېره خفه شو، حیرانه شو چې دا څه بدقسمته قوم دی چې 80 او 90 کاله به وي. بیا ښځې وویلې چې زه ښه ده، بس څه نصیب خو یې ښه دی، 80 او 90 کاله ژوند دی، کم از کم کورونو جوړولو نه خو به خلاص وي، کور خو به نه جوړوي، ځکه 80 او 90 کالو ته څه کور جوړوي. نو یا پیغمبر ورته جواب کې وویلې چې دا به داسې یو قوم وي چې صرف کورونه به جوړوي، صرف کورونه به جوړوي او آبادیانې به کوي. او بیا نورو حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېره حدیث دی چې دنګې بنګلې به ودروي، اسمان لګېدونکي بنګلې به لګوي. تاسو نن سبا دنیا کې وګورئ، یو بل سره مقابله عمر، یعنې که سړی خپل ځای اخلي، کور جوړوي، نو تقریبا د کم از کم سپینګیری شوی چې هغه ته ورننوځي او بیا مړ شي او بیا بچو ته پاتې شي. بهرحال دا یو بیل بحث دی. الله تعالی دې موږ د هرې ګناه نه وساتي، د هغه عمل نه چې الله د ناراضګي باعث وي. نو الله فرمایي چې د الله د عذاب نه خو نه بې امنه کېږي مګر هغه څوک چې هغه توانیان وي، یعنې هغوی دپاره توان په هغه کې وي. دا د امن خبره الله تعالی یو 2 ځایه هسې خو ډېره د قرآن کریم کې هغه ډېره عجیبه کړې ده. هغه درته وایم که یو څو منټه لږ زیات هم ولګي، ځکه چې تاسو کې یعنې دا زه چې خپل د درس و تدریس کوم، الحمدلله زما یو سوچ وي د خپلو شاګردانو باره کې. لکه دې وخت کې زه دا وایم چې په کار ده چې موږ تاسو کې د الله د یاره موجوده وي، په کار ده چې موږ د آخرت دپاره تیاری کوو، په کار ده چې موږ د الله د عذاب نه بېیاري نه یو. الله فرمایي سورې ملک کې، سورت نمبر 67 آیت نمبر
16 الله فرمای امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هي تمور. آیا تاسو هغه ذات نه په امن کې چې اسمانونو کې دی یعنی الله چې هغه تاسو د ځمکې کې ارتاو کې یعنی خخم کې ژوندۍ او بیا د ځمکه در باندې وخوځي چې خم نه لکه یو شی موږ په لاندې غونتې خټه کې موږ نه باسو هغه خوځو چې دنه پکې ژور لاړ شي او یا ارتاو شي ور باندې دینه تاسو په امن کې ولې الله تاسو داسې کولای نشي. اما منتم من فی السماء ان يرسل علیکم حاسبا. آیا تاسو به امن کیږي او يرم ختم شوی ده چې الله در باندې داسې هوا راوستي چې هغه کې کانی وي یا ساده معنا کوي چې کانی راو غورځي تاسو باندې فستعلمون کیف نذیر بزر ده تاسو به پوښی چې زما یې رول څنګه دي تاسو ما بار بار او یې رولې او ډېر د یاري خبرې کوم تاسو بیا هم نه منئ خو پته به درته ولګي تاسو زما خبرې ته ډېر اهمیت نه ورکوئ او دا دومره الله تعالی دا ولې داسې خبره کوي او الته مکر خبره الله تعالی ولې وکړله دا دې لپاره چې کله انسان د دنیا په موضوع کې او په لالچونو په عایشونو کې وي نو دنه د مرګ خبرې هېري وي د قبر خبره مړه یاره پرېږده بیا به ګورو ورسره نه به دا دنیا د مزې ته اخله بس بیا به ګورو ورسره. نو دا خبره د دې انداز کې چې کومه په اعراف کې تاسو اورېده سوره ملک تاسو اورېده خو ډېر اسانه خبره په سوره نبا کې ده. الله فرمای ان جهنم كانت مرصادا سوره نبا آیت نمبر 78 او سورت نمبر 78 او آیت نمبر 21 ان جهنم كانت مرصادا بشک د جهنم چې ده د زید نیولو د کړکۍ په شانته لومه کوم چې مونږ د مګک تکیدو یا ښکاریان د ښکار تکیدي هغه خوشحالي مزه کوي چیرې به زه غوډر ما د پاره خور څار دي او کلب شي چې کې راګیر شي راون خلیفہ کې او دا محسوسي چې کنده ما د پاره خیر دی لتوغین مآب انجام لګو ګورئ د ټکانه به د دې سرکشو هغه بسی شوی هغه مخکې تاسو وره د همیشه ډیره او هغه به ان جهنم کانت مرصاد جهنم د دې لپاره کړکۍ په شانته پروت دی اچانک به پکې پریوزي للطاغین مآب دا د سرکشو زید د ورتلو لابثین فیها احقابا همیشه به پکې وي اوږده زمانہ به پکې پراتی لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا یخی و بو ټنډه پانی وغیرہ او یخه هوا به ورته نه ملاویږي الا حمیما وغساقا مگر خوټیدلی او بو او ویني زوي کم زخمونه چې جهنمانو کې جوړ شي هغه به پیپو کې هغه پیپ به دی باندې کولای شي او داسې به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی مسکینه خدا فرشتي به راونی سو په خلی به ورواړي د خلی د بر اعضاء چې کم دي دا بلاندې د ډکو امتیازو په ځای باندې اوزي او د شونډې به برخ کته د بر شونډه به بر اوخیږي سر طرف ته او کته به لاندې راو غورځيږي داسې به ګرمي وي دا به پس کولای شي او لا یذوق الا حمیم وغسق جزاء وفاق دا پوره بدله ده انهم كانوا لا يرجون حساب زکه چې د حساب کتاب امید نه ساتو دا تمه نه و او خاص خبر اوس الله کوي چې دغه خبره زما مد نظر دمغه تاسو لپاره هم چې د قران کریم سره زموږ اعمال دا د هغه شان مطابق نه د څنګه په کار دی. الله فرمایي وکذبوا بیااتنا کذابا او دوی دروغجن کړل زموږ آیاتونه په دروغجنولو پوره وسره نه مني انکار کوي. ما تاسو ته ویلي دي موږ د قران کریم احکامات کاغه سود ده کاغه دوکه نه کول دي کاغه غیبت نه کول دي کاغه بدګماني نه کول دي کاغه داس نور زرګونو عملونه زموږ چې کوم کوو چې الله تعالی موږ ته وایي موږ انکار ته کوو یا نه منو عملی تور باندې. نو الله فرمایي چې دوی دا کوي وکل شیء احصیناه کتابا دا هر څه موږ راګر کړی دي د دې یو عمل موږ لیکو حسابو د سینه دا چې کني موږ نه ایر شنو الله نه به میر شي الله نه ایریږي. دا ډېر سخت آیتونه دي د سوره اعراف دا درې چې موږ اویلې ونوي اتنوي او نه نوي چې موږ چې کوم به یریو د الله د عذاب نه د جهنم نه د قبر نه داسې موږ ته پکار نه ده. الله تعالی دې موږ په زړه کې خپل یره د الله د عذاب نه یره پیدا وکي او دغه دعا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی د مخکې ما تاسو ته ویلي او سجدي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره کوله
چې اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الله مونږ پناه غوړو ستا پر عذاب باندې ستا د ناراضګي نه مونږ نه خفه مشي الله، مونږ ته عذاب را مکې الله. او الله تعالی مونږ ستا ثنا حق نشو ادا کولای. الله تعالی تا د پر هغه سي ثنا د هغه صفت بیانول دي څنګه چې تا خپل ځان د پر خوښ کړی دي. نو دغه دعا کوو هر وخت داسې نور دعاګانې چې ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. الله مونږ د جهنم نه وساتي. افامنو آیا دوی په امن کې دي، بے خوف شول، بے یری شول، مکر الله د الله د یرینا، د الله د تدبیر نه، د الله د مکر نه. فلا یامنو بس بے یری کیږي نه، امن کیږي نه، مکر الله د الله د تدبیر نه، الا القوم الخاسرون مگر قوم توانیان.